خبر سرټکی پېښور کې د ولایتي حکومت د نمایندګانو تر ټولو بلدیاتي نمایندګانو احتجاج وکړ. شوار کې د بلدیاتي نمایندګانو اختیاراتو او فنډونو د بندیدو خلاف مظاهره وکړ. د صوبایي حکومت لخوا د دوه نیمو کالو راهیسې فنډونو نه ورکولو خلاف احتجاج وشو. د حکومت د نمایندګانو د غونبسې د باصورت کې د وزیر اعلی هاوس کې محیطه مارچ وشو. مظاهره چپیانو صوبایي ادارو خلاف نعرې وکړي. پېښور کې د مقامی حکومت د نمایندګانو د احتجاج په وخت کې پولیسو شیلنګ یا لاټھی چارج وکړ چې د امیر پېښور حاجی زبیر علی به شدید غندنه وکړي دي. آج کے اس واقعے کے بعد آپ لوگوں کا احتجاج جاری تھا اور اب شیلنگ ہوئی ہے. دیکھیے عوامی نمائندوں پر اس طرح کی شیلنگ کرنا حکومت کی طرف سے یہ جو اقدام کیا گیا ہے ہم انتہائی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. مذاکرات کسی نے کیے تھے صبح سے آپ سے مذاکرات آپ ریڈ زون میں داخل ہو رہے تھے کی طرف لے جائیں پھر ان کے لیے بھی مشکلات ہوگی صوبہ چلانا. تمام جماعتوں کے یہاں پر معزز تحصیل میں چیئرمین حضرات آئے ہیں. اگر یہی روش ان کی رہی تو پھر ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے ورکرز کو کال کریں گے اور پھر ہم دیکھتے کہ یہ صوبہ کس طرح چلاتے ہیں. ہم یہاں پر آئے انہوں نے اپنی آفیسرز بھجوائے کہ ایک ڈیلیگیشن تیار کر لے مذاکرات کے لیے. مذاکرات کے لیے ہم نام دے رہے تھے کہ اتنے میں ان کی طرف سے یہ شیلنگ سٹارٹ ہو گئی جو بالکل انتہائی افسوس کی بات ہے, شرمناک بات ہے. ہمارے تحصیل میئر ایک تحصیل کی 50 اور 60 لاکھ آبادی والے لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو وہ زخمی ہوئے. کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ ڈائریکٹ شیلنگ کی لوگ بے ہوش ہوئے. ہمارے 20-25 ساتھیوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے. ہم ہٹنے والے نہیں ہیں, ہم برگر فیملی والے نہیں ہیں, نہ ہمارے ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں. ہم نے ہر طرح کی قربانی ہمارے اکابر نے دی ہے. تو ان طرح کے لوگوں کو سیدھا کرنا ہم ٹھیک ٹھاک سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ٹھیک ٹھاک ہی کر لیں گے. د ناظرینو تاسو واوریدل پېښور میر حاجي زبیر علي په رسنیو سره د خبرونو کې د عوامي نمایندګانو په ضد دي ډول شیلنګ غندنه کړې دي. هغه وویل چې شیلنګ کې له عاملاګین شمیر خلکو بهوش شوي دي کې غوسه کې همداسې دویم وکړ. د 19 بعد ټولو سیاسي ګوندونو خپلو کارکنو کې دا وبنیانو چې دغه په صوبه خصکسې کې به چلول کېږي به د بیس په مخال په شیلنګ پیل شوي مونځ ته حرکت کونځ به زمونځ سره ګولي نشته د مونځ نه دین د به خلک سم وکړ. تا اوسه پورې د اوسه لپاره هم د داسې نوي پښتون خبر لپاره اباسین خبر فالو لایک شیر کړئ.